او دا اودس فرایض کوم ټولو ته اکثر معلومي خو سنتونه نه خبر اکثر پته راته نه چې کوم سیس پکې مسنون دی کم نه دی فرایض ټولو ته معلوم دي اولنې فرض چې کوم دی نو هغه مخ وینځل دي پوره مخ وینځل مټې وینځل د ریزګونو پورې دا فرض دي د سر مسح کول د سر د څلورمې حصې مسح کول دا فرض دي صحیح ده او پوره سر مسح کول دا مسنون دي او بیا د هغې نه بعد چې ریښتې وینځل دا څلور فرایض دي دا خو هر چاته معلوم دي خو په دې باب کې چې دی د اودس د سنتونو تذکره ده چې کم کم څیزونه په اودس کې سنت دي د ټولو نه اول چې دی چې کله موږ اودس شروع یعنې چاردام شروع کوو چاردام صحیح ده نو ما مخکې ویلو چې زه اودس چې دی چاردام ته یم او اول ته چې دی نو استنجا ویلی کېږي صحیح ده نو چاردام د شروع کېدو نه مخکې بسم الله ویل مسنون دي بسم الله ویل سنت طریقه ده د هغې نه بعد چې دی دویم سنت پرون ذکر شوی و چې د لاسونه وینځل درې ځله پاک صفای وینځل دا هم سنت دي د هغې نه بعد خولې ته درې ځله اوبه اچول دا سنت دي پوزې ته درې ځله اوبه اچول دا هم سنت دي یو خبره پکې یاد ساتئ دلته چې خولې ته اوبه اچول او پوزې ته اوبه اچول دا په اودس کې سنت دي خو په غسل کې فرض دي په غسل کې څه دي فرض دي دا پکې اهمه نقطه یاد ساتئ ښه غسل کې چا دا ونه کړه غسل ونه شو په اودس کې که دنه چاردام کې که دنه پاتې شو نو چاردام دی وشو سنت دی پرېښودو په دې ګنهګار نو په اودس چاردام کې چې دی خولې ته درې ځله اوبه اچول بیا درې ځله پوزې ته اوبه اچول دا سنت دي دا څه دي سنت دي دغه شانتې د پوره سر مسح کول دا هم سنت دي او د سټ مسح کول بعضې فقهاو دې ته بدعت ویلی دی بعضې فقها وایي چې دا بدعت دا نه دي ثابت یعنې په دې باندې صحیح حدیث نشته خو ډېر علما وایي ډېر فقها محدثین وایي چې نه دا ثابت دی د سټ مسح ثابت ها البته د مرۍ مسح نشته بعضې خلک که تاسو لیدلي نو هغه په دې مسح کې دونه غلو وکړي د دې ځای نه شروع کړي او د دې ځای پورې راولي دا کار غلط دی دا صحیح نه ده بس صرف د سټ مسح وکړه بس کافي ده د سټ دا لږ ځای په دې ځای لامده لاس کېښوده بس دا کافي ده نو هر کار چې څونه مشروع دی بس هغونه کول پکار دي پای کې تجاوز نه دی پکار خپل ځان نه پکې څه مزید ایډیشن نه دی پکار چې څونه نبی علیه السلام کوم عمل په کومه طریقه کړی په هغه طریقه پکار دی هغې نه چې اضافه پې کېږي دا بیا بدعت طرف ته سړی ځي الټه سړی ګنهګارېږي صحیح دی جي نو د مرۍ چې دی نو هغه مسح نشته مسح صرف د سټ ته سکو که نه کله د سر دپاره چې کمې یعنې لاسونه م لمده کړه د سر دپاره په هغې باندې به د سر مسح موشي په هغې به د غوږونو مسح موشي او په هغې به د سټ مسح موشي د هغې دپاره نوي اوبو راغستو ته حاجت نشته بعضې فقها وایي چې نوي اوبه به رالي خو زموږ د احنافو مسلک دا دی چې د سټ د مسحې دپاره جدید نوي اوبو راغستو ته ضرورت نشته بس په هغې لمدو لاسونو باندې د دې دا مسح کول پکار دي صحیح دی جي د دې نه علاوه چې دی په ګوتو کې خلال دا مسنون دی د خپو په ګوتو کې هم او د لاسو په ګوتو کې هم خلال هغې نه علاوه په ګیره کې خلال ګیرې په حوالې سره یو خبر یاد ساتئ دا ګیره چې ده دا په دوه قسمه ده یوه هغه ګیره چې هغه ډېره ګڼې وي پای کې د جسم د مخ دا سرمن چې ده دا نه ښکاري یو قسم دا شو چې د مخ سرمن پکې نه ښکاري ګڼې وي او یو هغه ګیره چې هغه رنګی وي هلکه ګیره وي او پای کې د انسان د مخ د سرمن ښکاري صحیح ده جي دوه قسمه ګیرې شوي نو هغه ګیره چې پای کې د انسان د مخ د سرمن ښکاري رنګی ګیره وي نو په هغې کې د دې مخ د چمړې ته اوبه رسول دا ضروري دي په مخ وینځلو کې چمړې ته اوبه رسول دا ضروري دي صحیح ده که نه چې کله ګیره رنګی وي او سرمن پکې ښکاري مخ پکې ښکاري نو داسې ګیرې حکم دا دی چې په دې کې د یخ ته اوبه رسول څه دي ضروري دي ټوله وینځل ضروري ده ټوله ګیره وینځل ضروري ده او که بالفرض ګیره داسې وي چې ګڼې وي او مخ پکې نه ښکاري نو بیا په هغې کې یخ ته اوبه رسول ضروري نه دي او ټوله ګیره وینځل هم ضروري نه دي بس ظاهري ګیره دې وینځله دا کافي ده بس خلال پکې مسنون دی خلال پکې بیا سره سنت دی نو خلال د دې لاندې یخ نه به داسې تا ګوتې ورکړي بره بیا راوباسي دا د خلال نه په ګڼې ګیره کې جي په ګڼې ګیره کې رنګی ګیره خو به ټوله وینځي هغې کې خو دا نشته چې وچ به نه پاره ټوله به وینځي ګیره ګڼه ګیره چې وي نو په هغې کې به بیا خلال کوي ځکه چې په هغې کې سرمن نه ښکاري او هغلته یخ ته اوبه رسول هم ګران کار دی او ټوله ګیره وینځل دا هم ګران کار دی دې نه دا خبره هم معلومه شوه د خلال نه چې ګیره کم سے کم چې دی هغه یو موټی پکار ده نو خلال الګ کېږي چې کله یو موټی ګیره وي چې دې نه کم وي نو بیا خو پکې خلال صحیح نه کېږي دې نه دا مسله معلومه شوه نو خلال چې دی په ګیره کې کول دا هم مسنون طریقه شوه